السلام علیکم قدرمنو خويندو ورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خويندو ورونو، یو څه موده زموږ درسي ویډیوګانې ځنډېدلې وي. د یو لړ مشکلاتو له امله مې ونشو کړلی چې تاسو ته درسي ویډیوګانې په وخت اپلوډ کړم، نو د هغې ډېره بخښنه غواړم. نو انشاءالله اوس به بیا موږ خپلو درسي ویډیوګانو ته ادامه ورکوو. نو راځو خپل درس ته. قدرمنو خويندو ورونو، زموږ نننی درس چې دی هغه د das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer یعنی د خوب کوټه یا د خوب خونه. Das Bett یعنی تخت. Das Bettbezug یعنی روجایی. Die Matratze یعنی توشکه یا توشک. Das Bettlaken یعنی روجایی. قدرمنو خويندو ورونو، دا هم روجایی ته ویلی شي او das Bettbezug هم روجایی ته ویلی شي. Das Kissen یعنی بالښت. Der Kissenbezug یعنی د بالښت پوښ. Die Decke یعنی بړستن. Das Kopfkissen یعنی بالښت. Der Teppich یعنی قالینه. Der Wecker یعنی زنګ وهونکی ګړی. Der Kleiderbügel یعنی کوټبند. Die Kommode یعنی وړه الماری. Der Kleiderschrank یعنی د جامو الماری. Der Nachttisch یعنی د کټ د څنګ الماری ته ویلی شي. قدرمنو خویندو ورونو، Die Topfpflanze یعنی د ګلدانۍ بوټی. Der Spiegel یعنی شیشه. قدرمنو خویندو ورونو، دا اوس زموږ د نن ورځې درس. هیلهمند یم چې درس مو خوښ شوی وي. که چېرته مو قدرمنو خویندو ورونو درس خوښ شوی وي، ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د خپلو دوستانو سره زموږ ویډیوګانې شریکې کړئ. قدرمنو خویندو ورونو، که چېرې تاسې پوښتنې لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې ستاسې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړو او ځوابونه درته درکړو. تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې اوسئ، خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.